سلامونه نیکی هیلې مې منې خدای تعالی دې وکړي ستاسو په روغ جوړ او د صحت جامد مو پر تن وي. زه مسعود عظمان یو ځل بیا د کمپیوټر د اساساتو یا فنډامنټل اف کمپیوټر سره ستاسو په خدمت کې یم. نن د کمپیوټر د اساساتو څلورم درس دی. نو انشاءالله موږ به یو قدم مخکې په دغه مضمون کې ولاړ شو. نو د درس نه د مخکې یوه یادونه غواړم چې وکړم، هغه دا ده چې زه کوشش کوم تر څو پورې په لیکنې بڼه او یا هم په لفظي بڼه داسې لغات او کلمات وکاروم تر څو پورې هغه د موږ په دواړو ملي ژبو باندې د پوهېدو وړ وي. یعنې تر ډېره حده موږ دغه کوم درسونه چې دي موږ دري زبانونه هم ګوري. نو په دې خاطر باندې ځینې وخت هغوی غوښتنه دا وي چې په دري ژبه باندې موږ ته کورس ضبط کړه، خو نشو کولی، امکانات کم دي، وخت یاري نه کا. نو بیا کوشش کوم تر څو پورې په یو داسې لهجه او د داسې کلماتو په مټ یا په اساس باندې وغږیږو چې هغه هم دري زبان وکړای شي چې درک یې کړي او هم پښتو زبان. نو په دې خاطر باندې ځینې لغاتو په اساس باندې بخښنه غواړم. نو ځو مخته تر څو پورې موږ خپل درس مخته بوځو. راځو د ټولو نه د مخکې نو کیدای شي تاسو په سکرین کې ما په داسې ډول وګورئ چې کیدای شي زه ښکته خواته مې سترګې وي. نو په دې خاطر باندې یو څه د امکاناتو کمښت څخه مخ یو. نو په دې خاطر نه لرو، ځینې وسایل نه لرو. نو د ما کمپیوټر چې دی هغه ښکته دلته د ما مخې ته ایښی دی. نو ځینې وخت اړتیا وي تر څو پورې سکرین ته ښکته خواته وګورم. نو په دې خاطر باندې کیدای شي هلته یو څه ناسازګاري د سکرین او سلایډو ترمنځ موجوده وي. نو راځو مخته. د ټولو نه د مخکې د موږ نننۍ موضوع چې ده، لومړنۍ موضوع په دغو درس کې یعنې په څلورم درس کې د پروسس له نظره د کمپیوټرو ډولونه دي. یعنې کمپیوټرونه خو موږ په زیاتو ډولونو باندې ویشلی شو، یعنې د هر اړخ نه د سپیډ یا د سرعت د نظره، د دقت د نظره. اما دلته موږ د پروسس د نظره کمپیوټر ویشو چې څو ډولو باندې دي یا هم په کومو ډلو باندې ویشل شوي دي یا څو ډولونه دي. د ټولو نه د مخکې دوهمه موضوع چې ده هغه ډیجیټل کمپیوټرونه دي، چې ډیجیټل کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي او کومې خاصې یا خصوصیات لري. درېیمه موضوع انالوګ کمپیوټرونه دي. په همدغه ډول څلورمه موضوع ترکیبي کمپیوټرونه دي، چې ترکیبي کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي. او په همدغه ډول پنځمه په دغو درس کې کومه موضوع چې ده هغه د سرعت د نظره د کمپیوټر ډولونه دي. نو په لومړی کې د پروسس د نظره او کومه شپږمه یا هم پنځمه موضوع چې ده هغه د سرعت د نظره د کمپیوټرونو ډولونه دي یا هم د کمپیوټرو ویشل دي په هغو ډلو باندې. نو که چېرې تاسو د موږ واتساپ ګروپ نه جوین کړئ نو خامخا واتساپ ګروپ سره جوین کړئ تر څو پورې تاسو درسي مواد ترلاسه کړئ. او هلته کومه ستونزه یا پوښتنه لرئ کولی شئ له موږ څخه یې وپوښتئ تر څو پورې تاسو ته جواب درکړلی شو. نو ځو مخته. راځو لومړی موضوع ته، ټایپ اف کمپیوټر یا د کمپیوټر ډولونه. اما دغه ډولونه موږ د څه شي په اساس کوو؟ د پروسس له نظره. نو راځو په دې ډله بندۍ کې کمپیوټرونه د پروسس له نظره په لاندې ډلو یا هم ګروپونو باندې ویشل شوي دي، چې هغه څو ډلې دي؟ هغه درې دي. لومړی ډیجیټل کمپیوټرونه دي، انالوګ کمپیوټرونه دي او په همدغه ډول ترکیبي کمپیوټرونه دي. نو اړ به وپېژنو چې ډیجیټل کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي، انالوګ کمپیوټرونه کومو ته ویل کېږي او په همدغه ډول ترکیبي یا هم هایبریډ کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي. اول ترکیبي کمپیوټرونه ورته ویل کېږي. نو په همدغه ډول ټایپ اف کمپیوټر کوم تصویر چې تاسو یې ګورئ د وخت په تېرېدو سره د دو کوم هغه سایز او سپیډ چې وه هغه پر کمېدو شوله. یعنې په لومړیو کې کوم سوپر کمپیوټرونه که تاسو وګورئ د هغو سایز څومره چې یې سایز لوړ دی په همدغه ډول د هغو سپیډ هم لوړ دی. نو ځو مخته. دا نور تصویرونه یې تاسو پخپله کتلی شئ چې مایکرو کمپیوټر، میني کمپیوټر دی او په همدغه ډول مین فریم کمپیوټرونه دي. دلته یې تاسو تصویرونه کتلی شئ، انشاءالله وروسته به په تفصیل سره راشي. ډیجیټل کمپیوټرونه. لومړی راځو چې ډیجیټل کمپیوټرونه وینو چې ډیجیټل کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي. راځو ډیجیټل کمپیوټرونه هغو کمپیوټرونو ته وایي کوم چې معلومات یعنې ډیټا د باینري یعنې 0 1 یا هم 0 1 په اساس پروسس او ذخیره کوي. یعنې ډیجیټل هغه لومړني کمپیوټرونه وو چې دوی د باینري سیستم وپېژنده
کوم کمپیوټرونه چې تاسو اوس ګورئ یا ډیجیټل کمپیوټرونه هغه په باینري بیس باندې کار کوي، یعنی هر ډول ډیټا چې په کمپیوټر کې وي هغه به لومړی کنورټ کیږي 0 1 ته، یعنی هر ډول عملیه په کمپیوټر کې چې اوس په هر ډول فایل باندې کیږي هغه څنګه کیږي د 0 1 په اساس باندې کیږي. نو په دې خاطر باندې ټول معلومات چې دي که هغه پروسس کیږي او که ذخیره کیږي هغه به په کوم اساس باندې کیږي؟ د باینري په اساس باندې په ډیجیټل کمپیوټرونو کې. نو په همدغه ډول دا کمپیوټرونه په نړۍ کې زیات کارونکي لري. ډیجیټل کمپیوټرونه تر ټولو نه زیات کارول کیږي. په همدغه ډول دې ډول کمپیوټرونو ته رقمي کمپیوټرونه هم وایي، ځکه چې دا د 0 1 عدد پیژني او د هغو په اساس باندې کار کوي. ځینې کمپیوټرونه دي چې د دغو باینري په اساس باندې کار نه کوي، چې انشاءالله هغه به وروسته وپېژنو. دا ډول کمپیوټرونه ښه دقت څخه برخمن دي او سرعت یې نسبت انالوګ کمپیوټرونو ته کم دی. دا یوه مهمه نکته وه چې انشاءالله بیا به وروسته په همدغو سلاید یا په همدغو درس کې به تاسو دا د نورو کمپیوټرونو سره مقایسه کړئ چې کوم کمپیوټرونو کې سرعت کم دی، په کومو کې دقت کم یا هم زیات دی. دا نکته تاسو درسره یادولی شئ. نو کوم ډیجیټل کمپیوټرونه چې وو، لومړني ډیجیټل کمپیوټرونه چې وو هغه په دغه ډول وو، سمه ده. اما اوسني کوم ډیجیټل کمپیوټرونه چې دي د هغو شکلونه دغو ډول کمپیوټرونو ته ورته دي. زه مخته دا هم یو نمونه وه. راځو اوس انالوګ کمپیوټرونه پېژنو چې انالوګ کمپیوټرونه کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي. انالوګ کمپیوټرونه هغه کمپیوټرونه دي چې د اشارې یا هم سیګنالز په اساس یا په واسطه باندې کار کوي. نو موږ مخکې وویلې چې کوم ډیجیټل کمپیوټرونه وو هغه د باینري یا 0 1 په اساس بیس باندې کار کړل. دا ډول کمپیوټرونه 0 1 نه پیژني او نه یې په اساس کار کوي. یوه مهمه نکته د ډیجیټل او انالوګ کمپیوټرونو ترمنځ دغه ده. دا ډول کمپیوټرونه په دفترونو کې زیات نه استفاده کیږي. زیات کارونه چې دا په لاندې مربوطو برخو کې ده. په دفترونو کې زیات نه کارول کیږي. ولې نه کارول کیږي؟ اوس وپېژنو چې د دې چیز لپاره کارول کیږي او په دفترونو کې ولې د دې څخه زیاته استفاده نه کیږي. راځو لومړنی خاصه یا خاصیت چې د دو دی دا د برق مصرف په اندازه نیونه کې کارول کیږي، یعنی متر کوم چې دي د انالوګ کمپیوټرونه دغو ته موږ ویلی شو د برق د مصرف په اندازه نیونه کې لومړني انالوګ کمپیوټرونه کارول کیږي. د سرعت، حرارت، زاویې په اندازه کولو کې کارول کیږي. انرژي او طبیعي منابعو په پیدا کولو کې یا د هغو د ذخیرو په پیدا کولو کې د انالوګ کمپیوټرونو څخه استفاده کیږي. په همدغه ډول ځینې نورو ځایو کې هم استفاده کیږي، اما هغه کوم مهمې چې وو هغه ما تاسو ته دلته په نښه کړي دي. دا کمپیوټرونه حافظې ته ضرورت نه لري، ځکه سمدلاسه دغه نتیجه ښایي کومه چې موږ ورته اړتیا لرو. نو ذخیرې ته هېڅ ضرورت نه لري او نه هم ذخیره لري. دا یو بل توفیر وه د ډیجیټل کمپیوټرونو سره. اوس راځو د هغوی یوه نمونه ګورو. د انالوګ کمپیوټر یو نمونه دغه ده، تاسې په سکرین باندې کتلی شئ. راځو بله نمونه یې ګورو. په همدغو ډول د انالوګ کمپیوټرونو ځینې نورې نمونې چې دلته تاسو کتلی شئ دغه انالوګ کمپیوټرونه دي چې اوس وخت کې یا هم پخوا استفاده کېدل یا هم استعمالېدل. مخته ځو تر څو پورې په بل سلاید کې څه دي. راځو ترکیبي کمپیوټرونو ته یا هم هایبریډ کمپیوټر دا کومو کمپیوټرونو ته ویل کېږي. دغه ډول کمپیوټرونه د ډیجیټل او انالوګ دواړو کمپیوټرونو صفات په ځان کې لري، ځکه ورته ترکیبي کمپیوټرونه ویل کېږي. نو د ترکیبي یا هم هایبریډ کوم اصطلاح چې کېدای شي تاسو اورېدلې وي یا هم کېدای شي په راتلونکو درسو کې واورئ. هایبریډ څه شي ته ویل کېږي؟ یو ځای کولو ته ویل کېږي. څه یو ځای کولو ته؟ مثلا دوه مختلف وسایل دي چې په هغو کې ښه بد صفتونه موجود دي. که چېرته د هغو دا دواړه ښه صفتونه چې دي درسه جمع شي او درسه یو شي نو دغو ته هایبریډ ویل کېږي. سمه ده؟ نو هایبریډ کمپیوټرونو تعریف مو هم وکړو چې د دوو کمپیوټرونو د ښو خصوصیاتو یو ځای کولو ته ویل کېږي. راځو مخته. دا ډول کمپیوټرونو سرعت د انالوګ کمپیوټرونو په شان او دقت د ډیجیټل کمپیوټرونو په شان دی. دا هم یوه بله مهمه نکته وه چې تاسو کولی شئ درسه په ذهن کې وساتئ. ځو مخته. نو وګورئ دغه کوم هایبریډ کمپیوټرونه چې دي دا پخواني هایبریډ کمپیوټرونه دي. وګورئ سکرین یې تاسو کتلی شئ او په همدغه ډول د کوم هغه بټنې چې دي یا پورټونه چې دي هغه هم تاسو دلته کتلی شئ. نو دغه چې دي هایبریډ کمپیوټرونه دي.
یعنی په دوی کې دغه کوم تصویر چې تاسو ګورئ د ډیجیټل کمپیوټر او دای هم انالوګ کمپیوټر دی ځکه د دواړو د ترکیب څخه یو ځای شوي نو ځکه ورته ترکیبي کمپیوټرونه هم ویل کېږي او په همدغه ډول دغه اوسني کوم هایبریډ کمپیوټرونه چې دي دا تاسو دلته کتلی شئ دا هم اوسني هایبریډ کمپیوټر یو نمونه ده ځو مخته سلایډ ته په همدغه ډول د اوسنیو هایبریډ کمپیوټرونو یوه نمونه هم دلته تاسو کتلی شئ چې دا د هایبریډ کمپیوټر یوه نمونه وه راځو اوس دغه پیژندو چې دغه کوم ډیجیټل انالوګ هایبریډ کمپیوټر یو د بل سره مقایسه کړو چې سرعت او یعنی یو د بل سره هغه اسانه توپیر زده کړو چې څنګه د یو د بل سره توپیر کړلی شو ټول نه راځو کمپیوټر نیم دلته راخلو سپیډ یې راخلو یا اکورسي یا هم کوم دقت چې دی یعنی دغه دوه کمپیوټرونه یا هم دغه درې کمپیوټرونه چې موږ وویلې دو هغه دقت او د سرعت د نظره یو د بل سره مقایسه کوو راځو لومړی انالوګ کمپیوټر دی انالوګ کمپیوټر چې دی دو سرعت چې دی لوړ دی سرعت یې لوړ دی اما دقت یې کم دی نو راځو ډیجیټل کمپیوټرونو ته ډیجیټل کمپیوټرونو چې دی دو سرعت چې دی کم دی اما دقت یې چې دی لوړ دی یا هم زیات دی اوس وګورئ ما تاسو ته ویل چې هایبریډ کمپیوټرونه د انالوګ او ډیجیټل کمپیوټرونو د ښو خصوصیاتو څخه په لاس راغلي دي یا هم جوړ شوي دي هایبریډ کمپیوټرونه چې دي وګورئ د دواړو ښه صفات پکې جمع شوي دي یا هم جمع کړي دي یعنی وګورئ لوړ سپیډ د انالوګ کمپیوټر وا چې دی په هایبریډ کمپیوټر کې ځای په ځای کا او لوړ دقت د ډیجیټل کمپیوټر وا چې دی هم په هایبریډ کمپیوټر کې په ځای کا یعنی کوم هغه کمی چې لرلی چې مثلا انالوګ کمپیوټر چې و دغه دقت کم و او د ډیجیټل سرعت کم و دا دواړه تن جدا کړل هغه ښه خصوصیات چې کوم هغه په هایبریډ کمپیوټرونو کې ځای په ځای کړل یا هم واچول په بخښنې سره نو دغه مقایسه د درې وړو کمپیوټرونو وه نو ځو مخته ډیجیټل کمپیوټر ډولونه د سرعت د لحاظه شول چې ډیجیټل کمپیوټرونه د سرعت د لحاظه په څو ډولو باندې ویشل شوي دي ډیجیټل کمپیوټرونه د سرعت د لحاظه په څلورو ډولونو باندې ویشل شوي دي دا در سره په یاد ولرئ سوپر کمپیوټرونه مین فرینډ کمپیوټرونه مینی کمپیوټرونه او بل هم مایکرو کمپیوټرونه باندې ویشل شوي راځو اوس دغه هر یو ځان ځان ته پیژنو مخته ځو سوپر کمپیوټرونه کوم کمپیوټرونه دي سوپر کمپیوټرونه تر ټولو لوړ سرعت لرونکي کمپیوټرونه دي چې په ثانیه کې تر بیلیونه زیاتې عملیې ترسره کولی شي یوه مهمه خاصه او یا هم هغه یو ساده تعریف تاسو کولی شئ چې درسره په ذهن کې وساتئ په همدغه ډول سوپر کمپیوټرونه د آب و هوا په وړاندوینه نظامي پروژو تحقیقاتي مسایل او رادیویي امواجو کې استفاده کیږي سوپر کمپیوټرونه چیرته استفاده کیږي دلته تاسو په خپله کتلی شئ سوپر کمپیوټرونه لوی جسامت او لوړ سرعت لري او څو پروسیسورونه په یو وار لري یعنی لومړني کمپیوټرونه چې زیات پروسیسورونه یې لرل هغه سوپر کمپیوټرونه دي سمه ده نو راځو له سوپر کمپیوټرونو څخه په عین وخت کې تر 10,000 زیات کارونکي کار اخیستلی شي سوپر کمپیوټرونه چې کوم دي دا تر 10,000 زیات کارونکي په عین وخت کې له دغه څخه استفاده کړلی شي راځو د سوپر کمپیوټرونو ځینې ځانګړتیاوې یا هم خصوصیات په لاندې ډول دي چې تاسو در سره په یاد ولرئ لومړی لوی حجم لري سوپر کمپیوټرونه لوړ سرعت لري زیات برق ته اړتیا لري ځکه حجم یې لوی دی په همدغه ډول زیات حرارت تولیدوي او لوړ قیمت لري دا ځینې ځانګړتیاوې دي سوپر کمپیوټرونو چې تاسو یې در سره په ذهن کې ساتلی شئ راځو دا یوه نمونه ده د سوپر کمپیوټرونو چې دغه ټول کومې ځانګړتیاوې چې وي لوی حجم لري چې دلته یې تاسو کتلی شئ لوړ سرعت یې دی نو خامخا دومره لوی کمپیوټر به لوړ سرعت وي زیات برق ته به حتما اړتیا لري ځکه دومره لوی کمپیوټر دی او زیات حرارت خو به خامخا تولیدوي لوړ قیمت خو به سلو وي سمه ده نو سوپر کمپیوټرونه تاسو وپېژندل کوشش وکړئ تاسو دغه سلایډونه درڅه واخلئ یعنې د نوټ لیکلو نه کوم څه مثلا که چېرته ما د خپل یاده یو څه زیات وویل هغه کولی شي ترسره نوټ یې کړئ اما چې تاسو په سکرین سلایډو باندې ګورئ د هغو نوټ کولو ته به د ما په نظر باندې اړتیا نه وي یو د سکرین شاټ په اخیستلو سره تاسو د هغو نوټ اخیستلی شئ او یا هم کولی شئ د دوی خپل پی ډي اف کوم فایل چې دی هغه تاسو د موږ د واتساپ ګروپ څخه ترلاسه کړئ یا هم ډاونلوډ کړئ نو راځو مخته
دا هم یو نمونه د سوپر کمپیوټر ده چې تاسو په سکرین باندې کتلای شئ. مخته ځو. مین پریم کمپیوټرونه. مین پریم کمپیوټرونه کوم کمپیوټرونو ته ویل کیږي؟ مین پریم کمپیوټرونه هغه کمپیوټرونو ته وایي چې د پروسس توانایي یې زیاته ده او په عین وخت کې د زرګونو کارونکو غوښتنو ته ځواب ورکوي. که دغو جملې ته لږ پام وکړئ نو دلته مهمه شی ده، مهمه نقطه په عین وخت کې زرګونو کارکوونکو ته جواب ورکوي. سمه ده. نو د دغو نه موږ څه شی اخیستلی شو؟ د مثال په ډول سره سرور په نظر کې ونیسئ چې د هغو څخه زرګونه مثلا که ګوګل تاسو په نظر کې درسره ونیسئ، یا سرور کمپیوټرونه هغه استفاده کوي، سوپر کمپیوټرونو څخه هغه استفاده کړه، مین پریم کمپیوټرونو څخه استفاده کړه، نو د هغو څخه زرګونه کسان چې دي د یو مین پریم څخه جواب ترلاسه کولی شي د مین پریم کمپیوټر څخه. نو راځو دوهمه مهمه نکته یا مین پریم کمپیوټر هغه کمپیوټرونو ته وایي چې کاروونکي یا یوزرز یې د شبکې په ډول سره کار کوي. یعنی د دونه دغه هدف دغه دی چې د هغه کمپیوټر دی چې په شبکه کې کارول کیږي یا هم په شبکه‌ایي ډول سره استفاده کیږي. مګر مین پریم کمپیوټرونه تل د مشخصو کارونو مجموعه یا یوه ټولګه کارونه یا عملیات سره کولی شي. سوپر کمپیوټرونه چې وو د ډېرو کارونو لپاره استفاده کېدل، اما مین پریم کمپیوټر چې دی د مشخصو کارونو لپاره استفاده کیږي. مثلا یو یوزر ته جواب ورکول یا هم په ځینو نورو شبکو کې د هغو کارول، یعنی د مشخصو کارونو یوې ټولګې ته موږ کولی شو له دغه ډول کمپیوټرونو څخه استفاده وکړو. مین پریم کمپیوټر د شبکه‌ایي کمپیوټر یا هم کمپیوټر نیټورکس په ډول سره کار کوي. مین پریم کمپیوټر د مهمه نقطه ده، کوشش وکړئ درسه ذهن ته وسپارئ چې په څه ډول کار کوي په شبکه‌ایي ډول، یا هم دته موږ شبکه‌ایي کمپیوټرونه هم ویلی شو. د مین راځو مخته. یاد کمپیوټرونه لوی شرکتونه او دولتي ادارات او غیر دولتي ادارات کاروي، ځکه هر ډول مؤسسه چې تاسو دلته اوس ګورئ دوی دغه ډول کمپیوټرونه لري، ځکه دوی زیات ډیټا لري او په زیاتو ځایونو کې د هغو څخه دوی کار اخلي او اړتیا ورته لري. مین پریم کمپیوټرونه ځینې ځانګړتیاوې په لاندې ډول دي. مجموعه مصارف یې کم دي. که چېرته مجموعه مصارف یې وسنجول سي د مین پریم کوم مصارف نسبتا سوپر کمپیوټر ته کم دي. امنیت لحاظه دا څنګه دي؟ ښه دي. سیستم ته یې په اسانۍ سره توسعه ورکول کیږي، یعنی پرمختګ ورکول کیږي، یعنی په هغو کې تغییرات په اسانۍ سره راتلل کېدلی شي یا هم راتللی شي. د معلوماتو یا ډیټا څخه په اسانۍ سره بیک اپ اخیستل کیږي. په مین پریم کمپیوټرونو کې بیک اپ څنګه کیږي؟ د معلوماتو څخه اخیستل کیږي. او یوه نمونه چې زه غواړم تاسو ته د مین پریم کمپیوټر وښایم دغه ده چې تاسو کولی شئ دا وګورئ. دا د آی بي ام مین پریم کمپیوټر یوه نمونه ده چې تاسو یې کتلی شئ. ځو مخته سلایډ ته. مینی کمپیوټرونه. اوس راځو چې مینی کمپیوټرونه کوم کمپیوټرونو ته ویل کیږي. مینی کمپیوټرونه په 1960 کال کې رامنځته شول. لومړی دا یې هغه سنه وه. دا ډول کمپیوټرونه نسبت مین پریم کمپیوټرونو ته حجم، قیمت او سرعت یې کم، مګر نسبت مایکرو کمپیوټرونو ته سرعت، حجم او قیمت لوړ دی. کوشش وکړئ دغه کومه جمله چې ده تاسو په خپل ذهن ته وسپارئ څه ډول چې دلته لیکل شوې ده. وګورئ کوم شیان یې کم دي؟ حجم، قیمت او سرعت یې نسبتا کومو کمپیوټرونو ته هغه دي ټیټ دي؟ کوم مین پریم کمپیوټرونه چې وو. او بل مایکرو کمپیوټرونو ته نسبت سرعت، حجم او قیمت څنګه دي؟ لوړ دي. کوشش وکړئ په دغو باندې ځان پوه کړئ. که چېرته تاسو د ما په ویلو باندې نوی پوه شوي دا متن ولولئ، بیا په یوه کتابچه کې د جدول په ډول سره جوړ کړئ. نو اگر چې سلایډونه زه ډېر کوشش کوم تر څو پورې ډېر په ساده ډول سره جوړ کړم، خو ځینې وخت یاري نه کېږي، ځینې نور مسؤلیتونه هم دي. راځو مخته. مینی کمپیوټرونه ځکه ورته وایي چې په هغه وخت کې دا تر ټولو کوچني کمپیوټرونه وو. مینی کمپیوټرونه کله چې دوی اختراع شول، یعنی هغه کمپیوټرونه چې تر ټولو کوچني کمپیوټرونه، یعنې تر دغو نه کوچني کمپیوټرونه په هغو وخت کې موجود نه وو. اما اوس وخت کې کمپیوټرونه ډېر کوچني کمپیوټرونه هم موجود دي چې انشاءالله په راتلونکي درسونو کې به هغه هم وګورو. د هغو وخت د مینی کمپیوټرونو ځینې نمونې دلته تاسو کتلی شئ چې دا د هغو وخت د مینی کمپیوټرونو ځینې نمونې دي. ځو مخته سلایډ ته.
نو فکر کوم چې له دې سره زموږ دغه جلسه پای ته ورسېدله. نو کوشش وکړئ تر څو پورې کوم سلایډونه چې دلته موجود دي ترلاسه یې کړئ، که هغه د ویب سایټ څخه وي او یا هم د واتساپ ګروپ څخه وي. نو تاسو تکرار وکړئ، بیا ځلې وګورئ او ذهن ته یې وسپارئ. نو د کمپیوټر په اساساتو کې ډېر زیات نور څه هم شته دي. نو زه کوشش کوم تر څو پورې خلاص کوم چې ډېر مهم دي، کوم چې د کریکولم د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د کریکولم مربوط دي، هغه څه تاسو ته راواخلم. کني د کمپیوټر په فانډامنټل یا هم د اساساتو کې ډېر څه موجود دي چې موږ نشو کولی په دې کوچنیو جلسو کې هغه تاسو ته ټول راوړو. یعنې دا کورس به تقریبا ډېر لوی شي یا به ډېر اوږد شي که چېرته موږ هغه ټول مسایل په دې کې جمع کړو یا هم راوړو. نو که چېرې تاسو اضافي مطالعه شوقیان وئ او غواړئ چې ویې کړئ، نو کولی شئ کمپیوټر، انټرنیټ، هر څه تاسو ته اوس په خدمت کې دي. لرئ د خپل پوهنتون مربوط کمپیوټر لاب ته ورشئ، د هغو نه استفاده وکړئ او معلومات وګورئ یا هم ترلاسه کړئ. نو زموږ یوټیوب چینل یعنې سمال سافټ یوټیوب چینل د خپلو ملګرو سره خامخا په خپلو فیسبوک صفحو باندې شیر کړئ، تر څو پورې هغوی ته هم دغه درسونه ورسي او هغوی ته یو ډول مرسته د تاسو شوې وي. نو ما مخکې هم یادونه وکړه چې په لومړیو کې دغه کوم مضمونونه چې دي دا یو خو موږ نوي پوهنتون ته داخل شوي یو، نه پوهېږو چې مثلا په مضمون کې به څه راځي، څنګه به ویل کېږي، یا څه کې موجود دي، یا هم په امتحان یا 20% او فاینال امتحانونه چې دي هغه په څه ډول وي. نو زه به کوشش کوم تر څو پورې په هره ویډیو کې تاسو ته ځینې نقاط په نښه کړم تر څو له تاسو سره مرسته کوونکي ثابت شي. نو زموږ یوټیوب چینل مو که نه وي سبسکرایب کړئ، له خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ، خپله یې سبسکرایب کړئ. نو تر بلې او راتلونکي جلسې پورې تاسو په پاک رب سپارم. ښې چارې ولرئ، ښاد او آباد اوسئ. خدای